سلامونه او احترامات ملګرو، زم ستاسو ورور ستاسو ملګری امیر یوسف زئی. ملګرو، زما د دې پودکاسټ دویمه برخه ده د کم نامه چې د مغربي تهذیب او داغي مالیاتی نظام. ملګرو، په تیر پودکاسټ کې په لومړی برخه کې تاسو ته ما د مغربي تهذیب او داغي د هغې وخت د سیاسي پولیټیکل سیستم ټول تاریخ بیان کړو. په دغه 21 منټه پودکاسټ کې هیله لرم چې تاسو په دغه باندې پوه شوي یئ. نن زما د دې پودکاسټ دویمه برخه ده. په دویمه برخه کې به زه تاسو ته بیا د مغرب د تهذیب په حوالې سره، د هغې د کالونایزیشن د امپراتورۍ په حوالې سره او د هغې د مالیاتي سیستم په حوالې سره بیا خبرې کوم. که چېرې په مالیاتي سیستم باندې زما نن خبرې مکمل نشوي، نو پر روانه په دریمه برخه کې چې دریمه برخه به د دې پودکاسټ اخیری برخه په هغې کې به زه کومه. ملګرو، تاسو یو خبره په پام کې ونیوئ چې دا ډیره مهمه ده زموږ دپاره، به حیثیت پښتون قوم دپاره دا ډیره مهمه ده. نن زموږ سټوډنټان، زموږ پښتانه چې کوم طالب علمان دي، کوم سټوډنټان دي، نو هغه د ژوند 3-4 شعبو ته ځي. لومړی فوکس د هغه په ډاکټرۍ باندې چې په طب کې هغه علوم حاصل کی. دویم هغه خپل هدف ګرځوي انجینیرینګ. دریم هغه خپل هدف ګرځوي سیاسي علوم، اقتصادي علوم او معاشي علوم. نو که چېرې موږ ته انجینیري او ډاکټري لرې کو، نو باقي چې څومره هم علوم راځي، ماډرن چې کوم ایجوکیشن دی، عصري کوم تعلیم دی، نو دا به لازمي د سیاست سره تعلق ساتي. که چېرې موږ معیشت طرف ته لاړو، اکانومۍ کې موږ علم حاصلو، نو اکانومي د سیاست سره تړلې شوې ده. که دغسې په اقتصاد کې یا په پالیټکس کې، پالیټکس په خپله سیاست شو، په نورو موضوعګانو باندې یا په تاریخ کې یا په نورو سبجیکټونو باندې د ډاکټرۍ انجینرۍ نه علاوه چې کله موږ علوم حاصلو، نو دا ټول د سیاست سره لینک ساتي. په ننني دور کې دغه ټول سبجیکټونه، دغه ټول ډیګرۍ یا دغه ټول علوم د سیاست سره تعلق ساتي. فرض که یو سټوډنټ دی، هغه اکانومیست جوړېدل غواړي، هغه په معاشیاتو کې علوم حاصلول غواړي، نو د نن دور اکانومي چې ده، د نن دور د دنیا فاینانشل سیستم، اقتصادي سیستم، دغه ټول له سیاست سره تړلی شوی دی. نو زموږ د دغې سټوډنټانو دپاره ډېره ضروري ده چې زما دا خبرې په غور سره واوري. که چېرې زما چینل ته د هغې اکسس نه یا زه سبسکرایب نه یم، نو چې کومه ملګرو زه سبسکرایب کړی یم، که چېرې ستاسو داسې ملګري سټوډنټان چې په سیاست کې برخه اخلي، یا په اقتصاد کې، یا په معیشت کې، یا په سیاسي علومو کې علم حاصلول غواړي، یا په تاریخ کې، نو دا لینک ورسره لازمي شیر کوئ ملګرو. ډېره مننه. زما دپاره ضروري دا ده چې زه په دې ننني پودکاسټ کې خپله پیژنګلنه هم ستاسو سره وکړم. ملګرو، زما خپله پیژنګلنه د فیسبوک ملګرو ته او د یوټیوب ملګري چې کوم زما سبسکرایبر دی، ټولو ته معلومه ده چې زه څوک یم، کوم ځای ژوند کوم، د کوم ځای څخه تعلق ساتم. خو زما شاید زما د تعلیم د لږ ډېر تعلیم په حوالې سره به دې ته پته نه وي، دې ته معلومات نه وي چې ما څومره تعلیم کړی دی او د کوم ځای نه مې کړی دی. نو زه وړاندې تاسو سره خپل دغه انټروډکشن کول غواړم چې ما په څه کې تعلیم حاصل کړی دی. ملګرو، ما د برطانیې د ایست برمنګم کالج نه، کوم چې پای وخت کې د برمنګم سټي یونیورسټۍ سره افیلیټډ و، نو همدغې نه ما چې دی په اکانومۍ کې، په اکنامکس کې ما ګریجویشن کړی دی. د هغې نه پس د سویټزرلینډ د نوشتل پوهنتون نه ما ماسټر ډیګري په فرنچ ژبه کې اخیستې ده. نو زما خپله چې دی زما سبجیکټ تیر شوی دی، نو ځکه دا ټولې خبرې زه د سیاست سره لینک کوم. زما چونکې دا سبجیکټ تیر شوی دی، ما په دې کې په خپله ګریجویشن کړی دی، نو دا ټولې خبرې دا لینک دی د سیاست سره. زه ولې سیاسي خبرې کوم؟ حالانکه زما سیاسي پوهه ډېره کمه ده. زما سیاسي علم د منطقي او د پاکستان او د نړیوال ستونزو په حوالې سره، د سیاسي کشالو په حوالې سره شاید ډېره کمه پوهه لرم، خو ولې دومره ته زه ویلی شم چې د نن دور کومه اکانومي د دنیا ده، د نن دور کوم اقتصاد دی د دنیا، نو دا ټول د سیاست سره لینک دی. نو دا به زه تاسو ته ووایم چې کوم سړی اکانومیست دی، نو دی به لازمي سیاسي هم وي. چې کوم سړی په اقتصاد پوهی، نو دی به لازمي په سیاست هم پوهی.
او کم سړی چې په سیاست پوهی نو دی به لازمي په اکانومي په اقتصاد باندې هم پوهی په تاریخ باندې هم پوهی ځکه چې دا ټول د یو بل سره لینک شوي دي. نو داسې قسمه پودکاسټونه داسې قسمه ویډیوګانې به زمونږ د سټوډنټانو دپاره هغه سټوډنټانو لپاره به ډېرې ګټورې وي کوم سټوډنټان چې په تاریخ کې په سیاست کې برخه اخلي کوم سټوډنټان چې غواړي چې دی په اکانومي کې یا په اقتصادو کې یا په معیشت کې دی علوم حاصل کړي نو داغي د لپاره به ډېرې ګټوري. نو تاسو داغي سره خپرې کړئ یا که تاسو هغې سره نشئ خپرولی نو زما په دې ویډیوګانو کې که تاسو چېرې د یوټیوب چینل یا اکاونټونه پیژنئ نو هغې پکې منشن کوئ. ډېره مننه وئ ځکه دا کار زه مفت کوم دا کار زه په خپله کپاسټۍ کې کوم. زه وایم چې زمونږ پښتانه زمونږ نوی کول زمونږ نوي سټوډنټان زمونږ نوی جنریشن په دې ټولو خبرو باندې پوهی. د دې مطلب دا نه چې زه پوه یم زه هم د روزانه په بنیاد باندې د دنیا چې کوم غټ غټ په سیاست پوه سکالران دي تجزیه‌کاران دي په معیشت پوه باندې او په معیشت باندې پوهان دي د دنیا نو هغه زه د ورځې بلکې په 40 غنټو کې زه خامخا هغه غنټه نیمه اورم. ملګرو اوس راځم موضوع ته مهمه موضوع ته راځم کومه موضوع چې تاسو ته ما په دې باندې پرېښې وه چې کله په یورپ کې د مذهب په نامه باندې جګړې ختمې شوې نو واسکو ډي ګاما د پرتګال نه د سپین نه کولمبس دا ووتل د امریکې او د مشرقي دنیا په لور باندې د نوي نوي جزیرې او نوي نوي هیوادونه کشف کړو ډسکور یې کړو. نو تاسو ته ما په دې پودکاسټ کې اخیری قصه د استرالیا د کولونایزیشن بیان کړې وه چې څنګه سپین خلک د یورپ نه لاړو او د تورو خلکو نه کوم چې ابرجنل استرالینو د هغې نه ځمکه قبضه کړه خو مې د هغې نسل کشي وکړه خو مې د هغې تباهي وکړه خو مې هغې غلامان جوړ کړه او هم یې ځمکه قبضه کړه او نن هم دغه سلسله په استرالیا کې روانه ده. هر څوک ځان ته ډیموکراسي وایي. نن که په استرالیا کې د انساني حقونو خبره کیږي یا هغلته کې د هغې وګړو ته د هغې شهریانو ته پوره حقوق حاصل دي پوره حقونه ورته حاصل دي یا په خپل ملک کې دننه په سیاست یا په سیاسي فیصلو کولو کې آزاد دي نه هغه په خپل ملک کې دننه دي. خو که چېرې موږ بار د هغې رویه وګورو نو بار د هغې رویه هغسې ده کومه رویه چې هغې په استرالیا کې دننه 200 کاله پخوا د ابرجنل خلکو په خلاف باندې کاروله کومه رویه چې د هغې مقامي خلکو د مقامي باشندگانو په خلاف باندې وه. دغسې که نن موږ امریکې ته وګورو نو امریکا په دنیا کې د فریډم اف سپیچ د لیبرټي د ډیموکراسۍ د بشري حقونو لویه چمپینه ده. هغې په خپل ملک کې په امریکا کې دننه خپلو وګړو ته حقونه ورکړي پوره حقونه یې ورته ورکړي دي. که چېرې موږ د امریکې نه راوځو او د هغې په بهر تاریخ باندې نظر واچو نو د هغې هغه رویه د نورو قومونو دپاره د دنیا کومه رویه چې هغې د ریډ انډین خلکو په خلاف باندې ساتله. تاسو ته ما په دغه پودکاسټ کې ویلي وو چې ریډ انډین خلک دا هم د یورپ نه 10,000 کاله خواوشا پخوا امریکې ته انتقال شوی دا هغه دور و کله چې د دنیا په شمالي برخه باندې کوم ته چې قطب شمالي موږ وایو دغه برخه د دنیا د یورپ د شمالي امریکې ترمنځ چې کوم سمندر دی دغه ټول واوره په دغه وخت کې او هم دغه خلکو په دغه واوره باندې زرګونه کلونه پخوا هجرت کړي کینیډا ته تللي او د کینیډا نه خواره شوي دي د میکسیکو پورې په قبایلي ټولنه کې تقسیم خلکو مختلف ژبې دي درلودلې د هرې قبیلې کلتور د بلې قبیلې د کلتور نه او د هغې د لباس نه د هغې د خوراک نه مختلف و خو په تاریخي توګه په نسلي توګه باندې دا یو خلک و. کله چې کولمبس د سپین نه ووتلو د شمالي امریکې په لور باندې نو هغې دا یو نوې دنیا کشف کړه چې نن ورته موږ امریکا وایو او هم د هغې نه پس د یورپینو خلکو سیټلمنټ په امریکا کې پیل شو. ملګرو نن دور ته که موږ وګورو نو د نن دنیا هم ټوله د سپینو خلکو په لاس کې ده. که هغه موږ سیاست ته راولو که اقتصاد ته راولو که فوجي ټکنالوژۍ ته راولو نو هغه ټوله د هغې خلکو په لاس کې ده. که موږ چېرې د رومن تهذیب ته وګورو کوم رومن تهذیب د نن نه 2000 کاله پخوا شروع کېږي پیل کېږي هم هغه تهذیب دی چې نن هم روان دی
او نن هم د هغې د لارې د دنیا د مختلفو قومونو مالی استحصال کیږي، د هغې جاني استحصال کیږي او په قسمه قسم طریقو باندې هغه لوټلی کیږي. کله چې په 14مه یا په 15مه صدۍ کې یورپین سیټلر کلونایزر د یورپ نه وتل، نو هغې هم هغه رومن تهذیب د ځان سره وړو کوم ته چې دی ویسټرن سیولایزیشن وایي. ویسټرن سیولایزیشن دی څه شی؟ ویسټرن سیولایزیشن هم دغه رومن او یوناني تهذیب بو چې بیا ورته وروستو ویسټرن سیولایزیشن نامه ورکړی شوه، یعنی غربي مغربي تهذیب. نن هم تاسو ګورئ که په دنیا کې کله چې د یورپ سیاستدانان یا د امریکای سیاستدانان خبره کوي، خپل سټریټیجیک جګړه په مخ په وړاندې باندې بیایي یا د دنیا په یو داسې ګوټ کې په یو داسې منطقه کې خپل سیاسي اهداف حاصلول غواړي، نو هغې به لازمي خبره کوي د مغربي تهذیب. تاسو به پرله پسې دا د مغربي سیاستدانانو نه اورئ we are fighting for the western civilization. او کله چې په دې ملکونو کې دننه د امیګریشن د مایګریشن خبر راشي، د نورو غیر یورپینو خلکو خبر راشي، نو کوم چې د چپ لاس ګوندونه دي او که د ښي لاس ګوندونه دي، کوم ته چې لیفت او رایټ موږ وایو، دا ګوندونه هم دا خبره کوي چې we have our own western value. د ویسټرن د غربي ویلیو خبرې به لازمي تاسو د هغې د خولې نه اورئ. که فرض که یو مایګریشن یو ریفیوجي هم راغی او دلته کې هغه غوښتله چې په دې ملکونو کې آباد شي، نو هغه به لازمي په دې ویسټرن سیولایزیشن کې ضم کیږي، دلته به ادغام کوي، انټیګریټ کیږي به چې تر کومې پورې هغه ویسټرن سیولایزیشن خپل کړی نه، نو هغه ردي وګړی هم نشي جوړېدلی. دومره دا خلک په خپل هغه تهذیب باندې کلک تر ننه پورې ولاړ دی، کوم تهذیب چې یونانیانو او رومنو جوړ کړی. اوس راځمه دې خبرې لا کله چې غربي خلک ووتلو او افریقا هغې په خپل کنټرول کې واغستله، هندوستان یې په خپل کنټرول کې واغستو، د انډونیشیا د فلپینو پورې لاړل، نو هغې هم هغه تهذیبونه د ځان سره ووړل، هم هغه رویه د هغې دغه مقامي خلکو په خلاف په کومه رویه چې د یونان فوجونو د یونان امپراتورۍ او د روم امپراتورۍ زرګونه کلونه پخوا د مقبوضه قومونو سره ساتله. دغې خلکو د ځان سره چرچ یعنی کلیسا هم وړه او په افریقایانو باندې د ټوپک په زور باندې ومنله. نن چې د افریقې اکثریتي ملکونه عیسایان دي په مسیحي مذهب باندې ني، نو دا هم د دې خلکو د زور او د جبر د لاسه چې په هغې باندې په زور او په جبر باندې دغه مذهب ومنلو. هندوستان چون کې د مخکې نه سیولایز و او دلته کې د پخوانه مذهبونه وو، د خلکو مذهبي عقاید مضبوط وو، نو دلته کې هم کلیسا راله، دلته هم عیسائی مشینري تبلیغات راله، خو اکثریتي خلکو ونه منل، ځکه چې د دې ځای مقامي خلک د لومړي نه د خپلو مذهبونو تابع وو. هندوان په خپل عقیده باندې مستحکم ولاړو او مسلمانان په خپل عقیده او سیکان په خپل عقیده. خو د دې په مقابل کې په افریقا کې او په ساوث ایست ایشیا کې مسیحي مذهب هلته ډېر ځای وموندلو. ولې ځای وموندلو؟ اکثریتي خلکو مسیحي مذهب قبول کو، ځکه چې د لومړي نه د دې خلکو خپل مذهبونه نو یا که د دې مذهبونه نو انتهایی کمزوري مذهبونه په کتابي شکل کې په ریټن شکل کې د دې مذهبونه نو موجود. د دې سره لکه د هندوانو ریګوید کتاب نو یا د هند مسلمانانو قرآن او حدیث نو یا ورسره مدرسه نه وه. دا په قبیلوي ټولنه کې منقسم خلکو، تقسیم خلکو په ځنګلونو غارونو کې ژوند کولو. کم خلک چې د تهذیب نه لري، د سیولایزیشن نه، د ماډرنیزم نه لري، نو په هغې باندې داسې قسمه تبلیغات بیا ډېر زر اثر کوي. نو همدغه وجه ده چې د افریقې اکثریتي ملکونه د مسیحي مذهب په سکنجه کې تر اوسه پورې دي، بلکې هغلته د هغې افیشل مذهبونه هم رومن کیتلک یا پروټسټنټ دغه کلیساګانې دي، کومې کلیساګانې چې د یورپ نه وتلې او هغې هلته کې تبلیغات پیل کړه، خلک یې په عیسائی مذهب راواړو. کله چې هغه خلک مقامي خلک په عیسائی مذهب باندې راواوړېدلو، نو دغې غربي خلکو په هغې باندې حکومتونه هم ډېره په اسانه باندې وکړل، ځکه چې ته یو انسان نه هغه انسان کوم چې د تهذیب نه لرې دی، ته هغه له په لاس کې دغه ورکې کتاب بله ورکې مذهبي عقاید ورته وسپاري،
نو دی به لازمي په دغه غیبي علومو کې په دغه انساني جوړه کړې شوې مفکوره کې به دی لازمي ډوبېږي او کله چې دی په دغه کیسو کې ډوب شو په دغه فینټسي کې ډوب شو نو ردنه بیا هغه خپل شاته تاریخ او خپل اصلي کاز لازمي پاتې کیږي. که زه به تاسو یو مثال درکم، په لکونو پښتانه دي چې هغې په مشکله سره د یو وخت ډوډۍ مومي. په لکونو داسې پښتانه دي چې هغه سټرګل کوي د روزانه په بنیاد باندې چې څنګه ځان ته یو وخت دپاره خوراک پیدا کړي، ډوډۍ پیدا کړي. اوس دغه پښتانه دغه خلک چې کله خپله ورځ پیل کوي نو هغه د دې نه پیل کوي چې زه په کوم درک لاړ شم، په کوم اړخ لاړ شم چې زه نن ماښام ته ډوډۍ پیدا کړم چې زه یې وخورم، زما بچي وخوري. یو پښتون دی فرض کا د بونیر د علم د غرونو نه کوز شوی دی یا د خیبر نه کوز شوی د وزیرستان نه تللی دی پېښور ته د ډوډۍ پیدا کولو په چکر باندې. دا غریب چې ټوله ورځ په لاره کوڅو کې د ډوډۍ په چکر باندې ګرځي، که چېرې دی تا په دې لاره کې راټینګ کړو او دته ته دا خبره وکړې راځه زما سره کار کوه، اوس ستا هدف هر څه چې دی، ستا ټارګېټ هر څه چې دی، که ته د هر مقصد دپاره دغه غریب عجز سړی کاروي هغه ستا خپل هدف دی، خپل ټارګېټ دی. خو دغه غریب ته پته نشته چې د کوم هدف دی، ځکه چې د غریب هدف خو صرف ډوډۍ موندلي. نو که چېرې ته دغه غریب راټینګ کړې چې راځه زه به تاله دورو پیسې در کوم، ته زما سره کار کوه او زه به تاله پیسې در کوم، زه به تاله ډوډۍ هم در کوم، زه به تاله هر څه در کوم، ته د هر څه نه خلاص نو دغه سړی به لازمي ستا سره روانېږي. کوم سړی چې خپله لوږه خېټه مړول غواړي، باقي د نه ستا څه هدف دی هغه ته دا پته نشته. همدغسې افریقایي هیوادونه او ساوت ایسټ ایشیا یورپین خلکو کارولي استعمال کړي دي. دا کوم سړی چې خپله خېټه مړول غواړي د لکه په لاس کې پیسې رالي دی به وایي چې بالکل زه هم په دې پسې راوتی یم، دا زما هدف دی. کله چې هغه خپل هدف ته ورسېدو نو ته دی به لازمي ستا لپاره بیا کار کوي، دی به تا ته سر جیم وایي، سیټ جي به راته هم وایي، شیخ جی به راته هم وایي او هغه کار به تاله کوي. اوس باقي ستا کوم هدف دی، کوم هدف حاصلول غواړي نو د دې هدف هغه ته پته نشته. اوس دغه پښتون د خپلې لوږې خېټې دپاره پولوټیکلی استعمال شو یا د شیطاني مقاصدو لپاره استعمال شو. اوس د ده نه په دغې حالاتو کې خپل اصلي کاز، اصلي میشن پاتې کیږي. د ده نه هغه میشن پاتې کیږي کوم چې دله ترسره کول پکار دي، یعنی هغه میشن کوم میشن چې دله دا پکاري چې زما په دې خاوره باندې په دې خپل ځمکه باندې زه ولې د دې هر شي نه محرومه یم، ولې ما ته د یو وخت ډوډۍ نه میلاویږي، ولې زه وږی یم، د ما بچیان زما خویندرونه ولې نهر وده کیږي. د ده نه دغه کاز، دغه خبره، دغه میشن شاته پاتې کیږي. ځکه چې دا کوم کس د خېټه مړی دله پیسې ورکوي دغه سړی په مثال د استعمار دی او استعماري قوتونه مدام دا کار کوي چې دوی د مقامي مقبوضه خلکو سره یو خوا د هغې استحصال کوي چې دی وږی شي، دی تږی شي، دی زما محتاجه شي، او هغې ته دا معلومه وي چې کله دی وږی شي، تږی شي، دی زما محتاجه شي نو دی په ما نه راځي، دی به زما په خلاف باندې نه ځي. دغسې یورپینو مغربي قوتونو مذهب د افریقې په خلاف باندې وکارو، هغې د ځان غلامان کړو، هغې د خپل استحصالي او د جبر د پالسو لاندې راوستو. او کله چې هغې د استحصالي او د جبر د پالسو د لاندې راله نو دغې مقامي خلکو له پکارو چې د هغې په خلاف یې پاڅون کړی وي، د هغې په خلاف باندې خپل پولوټیکل سټرګل کولی، خو ولې هغې نشو کولی ځکه چې هغه غریب یې د ډوډۍ محتاجه کړی و، هغه غریب یې د جامې د پیزار محتاجه کړی و. کله چې انسان ته د ډوډۍ او د جامې او د پیزار محتاجه کړي نو د ده نه خپل سیاسي کاز، سیاسي میشن د ده نه شاته پاتې کیږي، دی بیا په دې کې چېرته هم نشي کامیابېدلی، خپل سیاسي اهدافو ته نشي رسېدلی. پښتانه ولې خپل سیاسي اهدافو ته نه رسي؟ ځکه چې د پښتنو نه سیاست د استحصالي پالسو په نتیجه کې اخیستلی شوی دی. د پښتنو اکثریتي آبادي، د پښتنو اکثریتي خلک وګړي 80% وګړي چې سهار د کور وځي نه د ډوډۍ په چکر کې وځي، هغه د 2-3 روپو ګټلو په چکر کې وځي. او کله چې د انسان روزانه میشن دی چې زه به سهار وځم د خپلې نهرې خېټې د ډکولو دپاره نو دی بیا خپلو پولوټیکل مسایلو حل کولو ته او سیاسي اهدافو رسېدلو ته دی بیا موقع نه مومي، د ته وخت نه میلاویږي، د ده سره فرصت د هغې دپاره بیا نه چې اخر زما د لوږې خېټې لامل څه دی، زه ولې وږی یم، زه ولې محتاجه یم. دی دا سوال نشي چتولی او نو د دې سوال په لټون کې دی خپل ذهن جنګولی شي. که چېرې دغه نهر سړي ته دا معلومه شوه چې زه ولې نهر یم او ده ته دا پته ولګېده چې زما د دې نهرې خېټې لامل خو دلته کې هغه غټان دي، هغه جابران دي کومو چې زما په وسایلو باندې خېټه اچولې ده،
کم چې زما وسایل غصب کړي دي، کم چې په ما باندې په مختلفو نومونو باندې جګړې مسلط کړي دي، کم چې زما په خلاف باندې جبري پالیسۍ جاری ساتي، دغه څیزونو ته بیا نه وزګارېږي. که چېرې د په ذهن کې دا سوال پیدا شو چې ها زما د لوږې خېټې لامل هم دغه دی، دا خلک دی، زما د لوږې خېټې ذموار هم دغه خلک دی، نو بیا به څه کېږي؟ بیا به د په دې ذهن کې پولیټیکل اویرنس پیدا کېږي. او کله چې پولیټیکل اویرنس پیدا شو نو څه به کېږي؟ مقاومت په مخې ته راځي، مزاحمت په مخې ته راځي. او کله چې مزاحمت مخې ته راځي نو بیا به د لوږې خېټې ذموار په دغه خاوره باندې نه پاتې کېږي، او بیا به د دغې جبر او د ظلم اخرې شپې ورځې وي. نو همدغه وجه ده چې دغه استحصالي قوتونو ته دا معلومه وي چې که چېرې د ده په ذهن کې سوال پیدا شو نو دی به زما په خلاف باندې ودرېږي. کله چې زما په خلاف باندې ودرېدو نو زما سیاسي مقاصد او اهداف چې دي دلته، زما چې کوم وجارداري ده دلته، زما چې کوم هجمني ده، زما چې کوم چودراهټ دی دلته، زما چې کوم بدماشي او بادشاهي ده دلته، نو دا بیا دوام نه کوي. نو په دغه نتیجه کې به بیا دغه استحصال ختمیږي، دغه استعمار به بیا په دغه نتیجه کې ختمیږي. دوه څیزونه دي چې هغه انسان غلام جوړوي، یو دی خېټه او بل دی مذهبي روحاني افکار. یاد ساتئ دغه دوه څیزونه په دنیا کې انسانان محکومه غلام ساتلی دي، او دغه دواړه چې د استعماري قوتونو کارولي دي په نړۍ کې د مقبوضه قومونو په خلاف باندې. یو مقامي خلک وږی کړی دی او بلې مقامي خلکو ته په ذهن باندې روحاني مفکورې ورمنډلې دي، دته مذهبي شنه باغونه ښودلي دي چې ته به جنت ته ځې، تا ته به په دې دنیا باندې فرض کړه که څه میلاو نه شو نو دا ستا لپاره چې دی دا وایي که نه موږ ته وایي دنیا د مؤمن سړي دپاره دوزخ دی او د کافر دپاره جنت دی. که بیا ته سوال وکړي چې مولانا صاحب په ما باندې دا دنیا ځکه جهنم دی چې زه مؤمن یم، په دې باندې زما کلکه عقیده ده، خو ما په دې خپل ژوند کې داسې داسې عمل ترسره کړی دی، نو آیا په قبر کې به زما نه دې تپوس کېږي زه په دې باندې دوزخ ته ځم؟ نو شاید دغه ملا صاحب تا ته وایي چې بالکل به ځي، ځکه چې دا د عمل چا کړي دي نو دی به لازمي دوزخ ته ځي. نو مومن بیچاره دپاره دلته کې هم دا دنیا جهنم کړی دی، بیا ورته د مرګ نه پس هم دومره غټ غټ او درانه درانه شرایط یې ښودل شوي دي چې یقین مې نشي چې په دغه امتحان کې دغه مومن پاس شي، دا کم مومن چې د دنیا د جهنم نه تیر شوی دی. نو هم دا څیزونه دي چې مغربي تهذیب او مغربي استعماري قوتونو ځان سره وړي. یو خوا دا خلکو په ذهنونو کې کلیسا ورومنډله، مذهبي مفکورې پکې ورومنډلې، او بل خوا یې د هغې د خولې نه مړۍ واغسته. کله چې د انسان سره دغه دوه کاره وشي نو انسان به لازمي غلام جوړیږي. دا به رومن کیتولیک چرچ په 14مې صدۍ پورې د 15مې صدۍ پورې په یورپ کې کول، د یورپي خلکو سره به یې کول، خو چونکې بیا چې کله به دې کې نشنالیزم راغی نو په یورپ کې هغه پالیسي ختمه کړه، هغه نظام هغه سیستم یې ختم کو، خو ولې نورې دنیا ته انتقال کو. کم سیستم چې لومړی هغې په ځان باندې ازمیلی و، د کم سیستم د لارې چې لومړی هغې خپل یورپین غلامان جوړ کړي وو، نو هم د هغې سیستم د لاندې د هغې مفکورې د لارې هغې د دنیا نور قومونه غلامان جوړ کړه. کم چې په ځان تجربه کړه هغه تجربه د دنیا په نورو قومونو باندې وکړه. رومن تهذیب د یورپ نه ووتلو، خو ولې په نورو دنیا باندې نافذ کړی شو. هم دغه رومن تهذیب دی کوم ته چې نن ویسټرن سیولایزیشن وایي، چې نن هم دنیا را دغې د جبري پالسو ښکار ده، جبري پالسو د لاندې ده. د استعماري هیوادونو دغه استعماري پالسي را روانه وي د 20مې پیړۍ د لومړۍ عشرې پورې، د لومړۍ لسیزې پورې. زه به ته په اردو کې وایم کله چې 1900 شروع کېږي، 20مه پیړۍ شروع کېږي، نو د 20مې پیړۍ په پیل کې په دنیا کې لوی حادثات مخې ته راځي، او دغه دوه حادثات دي، یو د بالشویک انقلاب په روس کې او بل لومړۍ نړیواله جګړه. هم دغه دوه حادثات دي، هم دغه دوه خونړۍ پیښې دي چې په انساني تاریخ کې تیرې شوي دي. هم دغه دواړه خونړۍ پیښې د مغرب د هغه مالیاتي نظام له کبله راغلي دي، منځته راغلي دي دنیا ته. لومړۍ نړیواله جګړه حل کېږي کله چې راسچایلډ بینک د یورپ په سیاست کې په بھرپوره طریقه سره ورداخل شو، او د یورپ د هغې وخت سیاستدانان پالیټیشن یوازې قرضداري نه بلکې د یورپ هیوادونه یې قرضداري کړه. سپین ته قرضې ورکړی شوې، دومره بوج په سپین باندې واچولی شو چې سپین هغه سود هم نشو ختمولی. دغسې د روس او د جاپان په منځ کې جګړه کېږي، او همدغه راسچایلډ بینک ته چې جاپان ته پیسې ورکوي، او جاپان د روس په خلاف باندې استعمالوي، ځکه چې د روس
د تساری بادشاهت د روس د زار امپایر چې ورته موږ وایو تساری بادشاهت پالیسي د روس د یهودیانو په خلاف باندې انتهایی سخته وه. د روس یهودیان د هغې د جبري پالیسو ښکار وو. همدغه وجه وه چې راسچایلډ بانک د تساري حکومت نه هغه بدله اخیستل غوښتل په څه نه څه شکل کې، ځکه چې راسچایلډ بانک هم د هغې یهودیانو په لاس کې و. د هغې مالک تاسو ته ما ویلي وو چې راسچایلډ امشل باور راسچایلډ چې ورته موږ وایو هغه و. او په دغه زمانه کې امشل باور راسچایلډ مړو، خو ولې راسچایلډ فاینانشل سیسټم ټول د هغه د زامنو په لاس کې و چې په دای کې تر ټولو نه هوښیار او تر ټولو نه لوی او پوهه هستي د هغه زوی نتن مایر راسچایلډ و، کوم چې د ایسټ انډیا کمپنۍ سره هم تعلق ساتلو او کوم چې د برطانیې حکومت هغه وخت په پالیسو باندې اثر رسوخ درلودلو، کوم ته چې د هغه وخت د برطانیې حکومت محتاج و مالی طور. هم هغه راسچایلډ بانک و چې هغه په جرمني باندې دومره قرضې وروتپلې چې جرمني انتهایی د غربت ته لاندې راغی. هم په دغه وخت کې لومړۍ نړیواله جګړه مخې ته راځي، او کله چې لومړۍ نړیواله جګړه مخې ته راځي نو په دغه کې لویه تباهي کیږي، په دغه کې لویه بربادي کیږي او تر ټولو نه زیات پکې جرمني متاثره کیږي. او کله چې دغه جګړه ختمیږي نو په روس کې بالشویک انقلاب راځي چې پکې په میلیونو روسان وژل کیږي. دا هغه انساني تباهي دي، دا هغه انساني بربادي دي چې هم د دغه فاینانشل سیسټم له وجې مخې ته راځي. ملګرو، زما د ننني پوډکاسټ دویمه برخه په دې ځای پای ته رسي. که هیر وي پر روان او اخري پوډکاسټ کې به زه تاسو ته د دویمې نړیوالې جګړې او د لومړۍ نړیوالې جګړې په تاریخ باندې خبره کوم. مختصر به بیانوم چې دا څنګه مخې ته راغلي دي او د دغې دواړو جګړو نه پس څنګه د دنیا مالیاتي سیستم نوی جوړ کړی شو او څرنګه دغې اختیار مغرب ته ورکړی شو، څنګه مغرب د دنیا د ټول مالیاتي فاینانشل سیستم کنټرول په لاس کې واخیستلو او څنګه یې هغه د درېیمې دنیا په خلاف باندې یو سیاسي ټولز استعمال کو. په دغې باندې به زه خبرې کوم ستاسو سره پر روان او په درېیمه په اخري برخه کې. تاسو هم د دغې پوډکاسټ په انتظار باندې اوسئ. د خدای په امان.